السلام علیکم ښه راغلاست دوستانو. نن بیا موږ د انګلیسي جملې وړاندې کوو کوم چې روزمره ژوند کې پکارېږي او اکثریت موږ کولی شو ووایو. نو راځئ چې شروع کوو د انګلیسي جملې له پښتو معنا سره. ټولو وړاندې لومړی Only Fahad knows. Only Fahad knows. یوازې فهد پوهیږي. یعنې موږ داسې هم ویلی شو یوازې فهد پوهیږي یا یوازې فهد خبر دی. Only فهد knows یا فهد پوهیږي او یا فهد خبر دی. فهد نوم دی. صحیح شو؟ دا موږ هغه وخت کارو. دویم Why are you asking? Why are you asking? ته ولې پوښتنه کوې؟ ته ولې پوښتنه کوې؟ کله چې یو څوک پوښتنه وکړي او داسې پوښتنې چې هغه ستا ذاتي شیانو سره تړاو لري نو ته ورته ویلی شي ته پوښتنه ولې کوې؟ یعنې ته ولې پوښتنه کوې معنا. Why are you asking؟ ته ولې پوښتنه کوې؟ دریم I'm little confused. I'm little confused. زه لږ وارخطا یم. زه لږ وارخطا یم. confused ویل کېږي کشمکش کې چې ګیري چې ګنګه سي. وارخطا یا ګنګس پوهېږي نه چې اول څه شی وکړم او څه شی ونه کړم. I am little confused. زه لږ وارخطا یم. little لږ. څلورم Why aren't you eating? Why aren't you eating? Why aren't دا د are not short دی. aren't تاسو ولې نه خورئ یا ته ولې نه خورې؟ څوک چې خوراک نه کوي او ناست در سره سوچ کوي نو ته ورته Why aren't you eating؟ ته خوراک ولې نه کوې یا تاسو ولې خوراک نه کوئ؟ صحیح د ډوډۍ په مهال کې. پنځم I'm eating. I'm eating. زه خوراک کوم. جاری وخت کې زه لګیم یعنی خوراک کوم. I'm eating. زه خوراک کوم. شپږم Are you upset? Are you upset? ته خپه یې؟ Are you upset؟ ته خپه یې یا ته تشویش کې یې؟ کله چې څوک خفه ناست وي یا څهرې نه معلومیږي خوشحاله نه دی نو ته ورنه پوښتنه کولی چې Are you upset؟ ایا ته خفه یې یا ته سره څه مشکل شته؟ مقصد یې دا دی. صحیح شو؟ اووم It's not a big deal. It's not a big deal. دا کومه لویه خبره نه ده. دا کومه لویه خبره نه ده. It's not a big deal. هغه وخت موږ ویلی شو چې یو انسان په وړه خبره باندې ډېر غټ ریاکشن وښیي، رد عمل وښیي نو ته ورته It's not a big deal. دا دومره خبر نه ده یا ډېره غټه خبر نه ده یا لویه خبر نه ده لکه څومره چې ته شور یا غوغا کې. صحیح شو؟ اتم Let's go out to eat. Let's go out to eat. Let's go out to eat. راځئ چې بهر وخورو. یعنې راځئ چې بهر لاړ شو او خوراک وکړو. کله چې د زړه شوي د باندې خوراک نو ته کولی شي Let's go out to eat. نو راځئ چې یعنې باندې لاړ شو د باندې خوراک وکړو. نهم Is Ali at home? Is Ali at home? آیا علي په کور کې دی؟ آیا علي په کور کې دی؟ لسم Should I serve food for you? Should I serve food for you? Should I serve food for you? آیا زه تاسو ته خواړه وړاندې کړم؟ یعنی آیا زه تاسو ته خوراک تیار کړم؟ یا هوټل کې ناست یې او ویټر درته راشي ته ووایي چې زه تاسو ته خوراک وړاندې کړم یعنې راوړم درته. Should I serve food for you؟ یا کور کې څوک ناست یې او ته راشي تا ته خوراک درته راوړم یعنې ډوډۍ درته تیاره کړم. مقصد یې دا دی کله څوک چانته پوښتنه وکړي چې ډوډۍ تیاره کړم اماده کړم راوړم کېدم درته د دې مقصد دا دی. Should I serve food for you؟ یولسم You destroyed me. You destroyed me. You destroyed me. تا زه تباه کړم. تا زه تباه کړم. کله چې یو انسان تاسو سره ډېر بد وکړي او هغې سره ستا ډېر کارونه خراب شي نو ته ورته ویلی شي You destroyed me. تا زه تباه کړم یعنې د هر څه نه دې وغورځولم. صحیح شو؟ هغه وخت موږ ورته ویلی شو چې یو انسان د بل نه ډېر زیات
خفي یا زړه ماتي. 12 Ali was asking about you. Ali was asking about you. Ali was asking about you. Ali ستا پوښتنه کوله. Ali ستا پوښتنه کوله. کله چې ته یو ځای ته لاړ شي او یو کس ستا نه د بل پوښتنه وکړي او بیا هغې کس سره ته وګورو، ته ورته وایې چې پلانکي ستا پوښتنه کوله. صحیح شو؟ 14 She was very angry. She was very angry. هغه ډیره غوسه وه. She was very angry. هغه ډیره غوسه وه. لکه اوس مور اکثره په غوسه وي، نو چې ته راشي بل چاته وایې ورته وایې چې مور ډیره په غوسه وه، هغې ځای نه دفتن راشي او ورته وایي فلانکی ډیره غوسه وه یا فلانکی ډیره غوسه و. صحیح شو؟ 14 He is back home. He is back home یا he is back home. هغه بیرته کور ته راستون شو یا هغه بیرته کور ته راغی. هغه واپس کور ته راغی. مقصد دا دی یو څوک ته هر وخت دا یو کس پوښتنه کوي څه شو ته ورته چې هغه تللی دی، او چې کله هغه کور ته راشي نو هغې کس ته ووایي چې he is back home. هغه کور ته بیرته راغی یعنی راغی که څه پوښتنه ترې لري. 15 I don't know him. I don't know him. I don't know him. زه هغه نه پیژنم. زه هغه نه پیژنم. I don't know Ali. زه Ali نه پیژنم. د دې هم په دې تاسو کولی شئ اخره کې هر نوم ولګوئ که څوک یادوئ. زه فلانکی نه پیژنم نو تاسو بیا داسې ویلی شئ. 16 Ali will come in few days. Ali will come in few days. Ali به په څو ورځو کې راشي. Ali به په څو ورځو کې راشي. صحیح شو؟ یو چا په اړه تا نه پوښتنه څوک وکړي نو ته ورته وایې چې هغه په یو څو ورځو کې راشي. علي دا نوم د ځکه ذکر کوم چې دا شارټ نوم دی. صحیح شو؟ تاسو هر نوم یادولی شئ. فلان will come in few days. علي به په څو ورځو کې راشي چې هر نوم تاسو وایئ. 19 Who told you? Who told you? Who told you? چا درته وویل؟ چا درته وویل؟ یو خبر وي او ته خبر یې او بل کس راشي او تا ته هغه ووایي نو ته ورته وایې چې تا ته چا وویل. موږ وایو که نه تا ته چا وویل. نو هلته موږ ویلی شو Who told you? 18 I will think about it. I will think about it. I will think about it. زه به په دې اړه فکر وکړم. زه به په دې اړه فکر وکړم. موږ ته یو څوک پیشکش راکړي چې راځه چې ځو فلانکي ځای ته ځو نو ته ورته وایې I will think about it. زه به په دې اړه فکر وکړم یا زه به پرې سوچ وکړم که چېرته یعنې ته به مې برابره شوه لاړ به شم که نه ځم. 19 We will see. We will see. موږ به وګورو. موږ به وګورو. دا هم هماغه مثال دی. تا ته څوک ووایي چې راځئ تاسو سره دا کار وکړو یا ځو چېرته نو ته ورته وی ویل سي ګورو به. موږ وایو که نه اکثره موږ وایو ګورو به یا موږ وایو سوچ به پرې وکړو. نو اکثره دا داسې راځي چې ګورو به یعنې نه ورته وکړي نه ورته نه کوي. We will see. موږ به ګورو. 20 Thank you for the tea. Thank you for the tea. د چای څخه مننه. د چای څخه مننه. تا باندې څوک یو چای وڅښي او تا هغې ته بیا مننه کوي شکریا کوي نو ته ورته ویلی شي چې thank you for the tea یا thank you for the dinner یا thank you for the lunch. د غرمې ډوډۍ یا د ماښام ډوډۍ هر چې تاسو یادوئ. 21 Listen to me. Listen to me. ما ته غوږ ونیسه. ما ته غوږ ونیسه. ته یو خبرې تکرارې وی او تاسو غوږ نه نیسئ نو ته به قار راشي. Listen to me یا اکثره موږ ته استادان وی صنف کې listen to me یعنې ما ته غوږ کېږدئ، ما ته توجه وکئ، توجه شئ ما ته. 22 What's the issue? What's the issue یا what is the issue یا what's the issue. مسله څه ده؟ مسله څه ده؟ د دوه کسانو باسي او درېمګړی پکې راشي او ته what's the issue څه مسله ده یا څه مشکل دی. issue وی مسلې ته. 23 Will you do me a favor?
will you do me a favor will you do me a favor آیا زما لپاره یو کار کولی شي کله چې موږ چا نه کومک غواړو نو ډېر په مؤدبانه طریقې سره ورته وایو چې یار زما دا یو کار خو وکړه will you do me a favor زما به یو کار وکړي یا یو احسان به راباندې وکړي آیا زما لپاره یو کار کولی شي دا د ترانسلیشن معنا ده او کله موږ چې نو هغه موږ ساده پښتو کې داسې وایو یعنې زما به یو کار وکړي داسې مؤدبانه طریقې سره چاته یو ریکویسټ کوو څلېرویشتم is everything okay is everything okay آیا هر څه سم دي آیا هر څه سم دي کله چې ودې ته لاړ شي ټول خفه ناست نو ته پوه شي چې څه مسله خو شته نو ته ترې پوښتنه وکړي is everything okay هر څه خو سم دي پنځه ویشتم I never asked you I never asked you ما هیڅ کله تا نه دي پوښتلي ما هیڅ کله تا نه دي پوښتلي یعنی ما کله تا نه پوښتنه نه ده کړې صحیح شو یو کار سړی دفتن هر وخت کوي او ته دې پوښتنه نه کوي نو بیا هغه تا باندې بېرته احسان هم کوي ته ورته ویلی شي چې ما کله تا نه پوښتنه نه ده کړې یعنی خپل کار دی که کوې وکړو که نه کوې مه کوو آخرۍ صفحه شپږویشتم I can't believe this I can't یا I can't believe this I can't believe this زما په دې باور نه کېږي یو داسې یو واقع یو کار وشي چې هغه ستا د قابل یقین نه وي ستا په یقین نه راځي نو ته ویلی شي I can't believe this زه په دې یقین نشم کولی یعنې څنګه دا کار وشو I can't believe this زما په دې باور نه کېږي یعنې یقین مې نه راځي اوویشتم Is your mood okay Is your mood okay آیا ستاسو مزاج سم دی آیا ستاسو مزاج سم دی کله یو انسان ډېر خفه ناست وي نو ته ورته وایې چې مزاج دې سم دی یعنې د هغې د تشویش په اړه پوښتنه کوې ته یعنې سم یې که نه صحیح شو کله چې د چا یو مزاج پوښتنه کوو اتهویشتم Have you spoken to Ali Have you spoken to Ali آیا تاسو له علي سره خبرې کړي تیر وخت کې یعنې خبرې م کړي آیا تاسو له علي سره خبرې کړي Have you spoken to Ali یو څه اړه باره کې خبره کول نو ته بیا د را روان وخت کې ته پوښتنه وکړې چې آیا تا پلانکي سره خبره کړې وه یا کړې ده نهویشتم Remember one thing یو خبره په یاد ولري کله چاته نصیحت کوي نو ته باید دا یو خبره یاد وساتې موږ اکثر ویو که نه نصیحت په طور کې یا استاد موږ ته وایي یو خبره یاد ساته موږ داسې ویو نو دا د هغې مطلب دی Remember one thing یو خبره یاد ساته دیرشم او اخرنې Try to see clearly هڅه وکړه په روښانه توګه وګورې کله چې ته یو معامله ګوري او هغه مخامخ ښکاري خو هغه بل رقم وي نو ته وایي چې Try to see clearly یعنې په غور سره ورته وګوره چې دا معامله آخر داسې شي امید کوم چې تاسو په دې پوه شوي صحیح شو دوستانو همداسې ویډیوګانو دپاره تاسو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او لایک هیر نه کړئ مننه